دا هم د دغه میاشتې شرافت شو چې د قرآن عظیم الشان او آسماني کتابو د نزول وخت ده. اوس نو د رمضان مبارک څه فضائل واورو چې دا شوق بیرته پیدا شي. مسله به نورې پسې را روانه ده، په دغه ځای نور انشاءالله سبق درو، خبرې بیا سبا سبق کې به نورې مې، خو اوس په اجمالا څه بیان وکړو. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د رمضان مبارک اوله شپه میاشت رابره شي، د الله تعالی د طرف نه حکم وشي ملایکو ته دا زورور شیطانان ټول وتړئ، غرو ته جزیرو ته یوسئ چې ما د بندګانو روژې ور خرابې نه کړي. یو که څوک بیا وایي چې شیطانان تړلي دا په روژه کې ګناه ولې کوي خلک، وایي هغه ډېرې وجې دي. یوه اسانه وجه دا ده 11 میاشتې چې سړی د شیطان په حکم چلیږي، عادت شي ګناه که نه، دا یوه میاشت که نه یم په خپل عادت چلیږي، خو عادت شو. دا زنګو غټ ټالونه زنګوي، یو دو درې وارې داسې داسې ټال ورکي بیا چې پرېږدي تر ډېره په خپل هم روان وي. دا یوه میاشت وایي په خپل عادت باندې لګیا وي. یا نفس خو هم د ګناه ته، یو طرف ته شیطان د بل طرف ته نفس ته، د روژې نه بغیر دواړه درته ملګري دي. خو په روژه کې دا یو نفس هم په موږ زورور ده، د نفس اصلاح خو موږ نه ده کړې. ان نفس لاماره بالسوء، نفس هم قرآن وایي سړی په ګناه امر کوي که نه امر کوي. شیطانان وتړل شي یو زیری په اوله شپه، او د الله تعالی د طرف نه حکم وشي د جنت ملائکو ته د جنت دروازې خلاصې کړي، د ټوله میاشت کې د جنت دروازې خلاصې وي، نو قبرو ته د جنت نه خوشبویي را روانې وي، راحتونه را روان وي. او حکم وشي جهنم ملائکو ته چې جهنم دروازې بندې کړي، دا یوه میاشت مکمل بند وي. قبر عذابونه هغه خلک هم تر خلاص شي چې ګناهګارو ته د قبر ته جهنم ګرمایش بدبویي راځي، هغه نه خلاص شي. او د روژې په هر مازدیګر ماښام د روژه مات په وخت ډېر خلک خدای پاک د جهنم د اور نه خلاصوي. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه السلام یې چې الله تعالی وایي هر نیک کار چې څوک وکړي یو په 10 یا یو په 200 زه بدله ورکوم. دا خو یې خلکو ته هم ښکاره کړه، خو الا الصوم، روژه نه، روژه یې د ما دپاره نیولې، خوراک چکاک جما هر څه یې د ما دپاره پرېښي، وانا اجزئ به. دغه اوس دوه مطلبه دي. یا دا منه د نورو اعمالو ثواب د ملایکو په واسطه ورکول کېږي، خو د روژتي ته روژې ثواب زه په خپله ورکوم. یا دا منه د نورو د ثوابو تضعیف معلوم ده، خو د روژې تضعیف نه ده معلوم، یو ماته معلوم ده چې زه څومره ثواب ورکوم. اوس روژه یې د ما دپاره نیولې، دغه څه مطلب ده؟ ولې لمونځ یې چا دپاره کوو؟ هغه هم د الله تعالی دپاره کوو که نه؟ دغه کې یو ډېر غټې مهمې نکتې ته اشاره ده. په روژه کې که سړی په خپله خدای نه کو لیونی، ریا نه راځي. په دا نور اعمالو کې خو ریا راځي، خو ویل کېږي خلکو ته په لمانځه چې جیګ ټیټ کېږي خلک دې ویني، کله شیطان خبیث درته وایي چې خلک به یې چې څه ښه لمونځ کړي، دې دې په ریا لګیا کړي چې صدقې زکات ورکوې د خلکو د وړاندې، شیطان زړه ته درواچي چې اوس به خلک یې چې څه سخي ده. خو په روژې میاشت کې څه کوې؟ د روژې نه بغیر یو سړي روژه یي. په دغه مجلس کې 1500 کسان ناست دي، په دا 1500 کسانو کې اوس څوک خوراک کوي؟ درک شته چې چا روژه شته چا نشته؟ دا عمل د خدای د رضا دپاره ده، ریا نشته پکې، خو نه کړم ده، نه خورې نه چکې، نه د بیبي سره یو ځای کېږي. ډېر خلک دغسې زندګي کوي، هېڅوک هم نه پوهېږي، روژه یې نیولې، د کور خلک هم نه په خبر چې روژه یې نیولې. ریا نه ډېره نه پکې راځي. ریا که راځي په خوله راځي چې داسې روژه او داسې تندې تېرې کړې او داسې مې دا وکړه داسې مې دا وکړه، ځکه یې ثواب ډېر ده. بل روایت کې راځي حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې روژه راغله، ملایکې اعلان کوي ای د نیکۍ طلبګاره، اوس د سیزن د دې نیکۍ مخ را وګرځوه، نیکۍ ته نیکي شروع کړه. ای د ګناه طلبګاره، د خدای نه وشرمېږه، په دا مبارکه میاشت کې روژه کې ګناه مه کړه، ځکه چې نیک عمل څومره ډېر ثواب کې لري، په دا روژه کې ګناه بیا دغومره لوی عذاب لري.
حضرت پیغمبر علیه السلام یې په روژه کې چې څوک نفلي عمل وکړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په بل وخت کې چې فرض عمل کوي، او په روژه کې چې څوک فرضي عمل وکړي دومره ثواب خدای پاک ورکوي لکه په نورو وختو کې چې فرض عمل 80 وارې کوي. اوس نو دا معنی روژه خو ده فرض، خو په روژه کې لمونځ ده د نورو لمونځونه هم ثواب ډېر شو. په روژه کې زکات ورکوي د نورو زکاتونه هم ثواب یو په 80 ډېر شو. دا نه معنی چې په 1 روپۍ د 80 روپیو د زکات غاړې خلاصېږي. زکات خو چې څومره دغه خو به پوره ورکوي، خو د روژې نه بغیر چې ورکوي او په روژه کې ورکوي فرق دا ده. په روژه کې د 1000 روپۍ زکات ورکو لکه 80,000 روپۍ زکات چې ورکړي دومره ثواب خدای پاک درکوي، او په بل وخت کې چې 1000 روپۍ زکات ورکړي د 1000 روپۍ د زکات ثواب خدای پاک درکوي. مضاعف کوي خو د 1000 روپۍ تضعیفي عمل یو په 80 شي. نفل په فرضو بدلیږي او فرض بیا په 80 فرضو بدلیږي. نبی علیه السلام چې روژه به راغله مخکې نه بېزیره شو، ډېره غټه میاشت را روانه ده، ګوره ډېر غټ ثوابونه دي پکې. نبی علیه السلام من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې روژې میاشت روژه ونیسي په ښه نیت د خدای د رضا دپاره تېر ګناهونه الله په معاف کوي. خو په بېګاه د تراویح دي بیا د هغو په باب کې بیا ګوښه وي من قام رمضانه ایمانا و احتسابا. څوک چې د شپې تراویح هم په دغه نیت کوي مینه چې زه مسلمان یم الله په راضي کېږي او الله ماته ثواب راکوي، په هغه هم ګناه یې معاف کېږي. بیا چې دا یوه د لیلة القدر شپه ده، من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، چې دا یوه شپه هم دا خواري په ځان وکړي، شپه په عبادت تېر کړي، دته هم ټول ګناهونه معاف کېږي. اوس چې ګټه نه خبر شوې خو ورځ نه ده درته معلومه. مسلمانه میاشت خو درته معلومه ده، ټوله میاشت روژه نیسه. شپې د تراویح خو معلومې دي، ټوله میاشت تراویح کوه. خو یو د لیلة القدر شپه اوس امتحان شو، خدای پاک پټه کړه، په ثواب خبر کړو نبی علیه السلام. دا یې ما ته تره پرېښود چې په دغسې ته کوښښ وکړه. نو شپه په غفلت مه تېروه، هره شپه کې لږ کوښښ کوه. بیا خاص کر په اخرو 10 شپو کې په دغه شپه کې خو کوښښ کوه دا 10 شپې خو چې ټوله شپه په عبادت تېر کړي. ولې په دغو کې خو یوه ده چې یوه ده او دومره ډېر ثواب ده، د 1000 میاشتو نه ډېر ثواب ده، د 83 کلو نه زیات ثواب ده. د 83 کلو د نفلي اعمالو ثواب په یوه شپه پیدا کېږي. چې 83 روپۍ د 1 روپۍ په ځای پیدا کېږي. موږ به ټوله ورځ لمر ته ونه درېږو، مسافري دا چې پردیو ملکو ته ځو خو د دغو 83 دپاره ځو چې روپۍ به جګې دي. پلار مور ښځه اولاد ټول پرېږدو، په کلو کلو مسافري کوو. دلته په خپل کور کې په ښه عزت په ښه راحت په خپل جومات یا په خپل کور کې جګ شه عبادت وکړه. الله دومره په راضي کېږي چې د 1000 میاشتو نه زیات ثواب درکوي. خو دا 10 شپې خو نو ته خواري وکړه چې نه د معلومه هغه کې خو ته کوښښ وکړه، هره شپه یې لږ وکړه. ولې دا چې لیلة القدر نه وي هم هغه عمل د ضایع ځي. اوس مو ونه ویلې چې نفل د فرضو غوندې ثواب لري، خو 10 شپې د نفل وکړه د شپې یوه به پکې د لیلة القدر وي، د هغه به ثواب ډېر وي، د 1000 میاشتو به وي. خو هغه د نو میاشتو نورو خو هم د هغه نفلو د فرضو ثواب خدای پاک درکوي، خو هغه خو هم نه ضایع کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام یې روژتي دپاره 2 خوشحالۍ دي، یو د روژه مات په وخت کې، بل د الله تعالی د ملاقات په وخت کې. د روژه مات په وخت کې خوشحالي خو هر انسان په پیږي، دا خو طبیعي شی ده. خو دغه کې په واقع کې وایي زیری د رب د دیدار ده چې د الله په ملاقات کې دوم خوشحالي ده. نو خو ملاقات درکوي، د الله تعالی دیدار په پیدا کېږي، رضا یې په پیدا کېږي. حضرت پیغمبر علیه السلام یې په روژه کې چې سړی وږی شو، دا ماسپښین نه بعد دا د خولې نه چې کومه ګیس موږ او تاسو چې ورته هوا چې وځي ننوځي دا سا نه ده، په دغه کې لږ بدبویي پیدا شي. د لوږه چې ډېره شي بیا لږ بدبویي پیدا شي، خلک ته تنګېږي. خو الله تعالی ته دغه د خولې ګیس دا د خولې هوا د اکسیجن دغه ارګی تر مشک نه محبوب شي. دغه میاشتې اول 10 شپې د خدای د رحمت دی چې په د انسان رحمت نازلیږي. په دا مابین کې دومره رحمت نازل شو چې دا انسان لایق د مغفرت شو. دا 10 شپې بیا ګناهونه معاف کیږي.
په اخرنۍ لسو شپو کې اعلان د زیري د جنت د ازادۍ د جهنم نه کېږي چې دا خلک د جهنم نه خلاص شوه. په هر روژه مات باندې لس لکه کسان خدای پاک د جهنم نه خلاصوي. او نبی علیه السلام په آخره شپه چې رمضان مبارک میاشت پوره شوه، په د آخره شپه دومره الله خدای پاک خلک د عذابو نه خلاصوي لکه په دا ټوله میاشت کې چې ماف کړي وو. چا ورته ویل چې دا د لیلة القدر شپه ده چې دومره ډېر ثواب ده پکې. نبی علیه السلام ورته نه، مزدور ته مزدوري څه وخت ورکول کېږي؟ چې مزدوري پوره کړي. خو مزدوري یې پوره کړه او الله دومره پسې راضي وي. اختر شپه باندې په دا شپه کې د ټولې میاشتې غوندې خلک د جهنم نه خلاص کړه. سهار چې د اختر لمانځه ته ځې، هره کوڅه کې ملایکې ولاړې اعلان کوي خلکو ته، راوځئ رب کریم ته یعطي الجزیل، چې غټ غټ نعمتونه ورکوي په د اعمالو. تاسې مزدوري کړې ده، اوس بل انعام ته هم راشئ. په لیارې راځي، خو دغه وخت کې وایي په کار دا ده چې په ذکر راشي. خو په لوی اختر کې تکبیرونه په زوره ویلی کېږي، په کنکي اختر کې سوکه سوکه دي د ځان سره وي، په ذکر دې راځي. په دغسې لهو العبد نه راځي چې راغی لمانځه ته. دلته چې دا 2 رکعته لمونځ کېږي، لمانځه نه بعد بیا خطبه وي، بیان وي، د هغه نه بعد بیا دعا وي. الله تعالی ملائکو ته ووایي یا ملائکتي، ای د ما ملائکو، یو مزدور چې مزدوري وکي په ښه طریقه یې وکي، د هغه سره څه مناسب ده چې څه وشي؟ ملائکه ورته چې الله تعالی مناسب دا ده چې هغه ته پوره اجرت ورکړی شي. نو الله تعالی ورته امائي و عبیدي، د ما منځو د ما غلامانو، موږ په اصل کې د الله غلامان یو، عبد الله. اما منځو د ما غلامانو د ما په حکم باندې دا یوه میاشت تکلیفونه تیر کړه، په بهترینه طریقه باندې روژه ونیوه. نو تاسې ملایکو په دې ګواه اوسېږئ، د دغه عیدګاه د لمانځه نه چې خلک روانېږي، ما ټولې ګناوې ورته معاف کړې. د دغې وجې نه عیدګاه ته چې ځې وایې، مستونه طریقه دا ده. دلته بالفرض کې عیدګاه ده، عیدګاه ته 2 لارې راغلي، یوه د دغه طرف نه، یوه د دغه طرف نه. د کور نه په یغه طرف لار راځه عیدګاه ته، د عیدګاه نه بیرته چې ځي بیا په دغه لار ځه. ولې؟ یو دا چې دا دواړه لارې بیا په قیامت کې شاهدي در باندې درکوي، ای الله په ما دغه قدمو نه دغه انسان ایښي د عبادت ته روان و، کور یې پرېښی، د اختر ورځ وه، خوشحالي وه، ښه کالي اغوستي وو، دښتې ته روان و، د تال عبادت یې کوه. او هغه بل هم بیا وی د عبادت نه را روان و کور ته، چې تر څو بیرته کور ته نه یې تللی، دا تګ و راتګ ټول عبادت ده، دواړه درې. او عین حال کې دغه لحاظ هم ده چې په خپلو مسلمانانو هم شفقت وکړه. دغه خوا په لیار چې راځي مسلمان ده، د اختر ورځ د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ده، یو بل ته مبارکۍ سره ورکوي. خدای پاک توفیق د ښې روژې موږ تاسو ته نصیب کړی، نو د دغه طرف خلک به درنه خوشحاله شي. او د مسلمان زړه خوشحاله کول څومره لوی ثواب لري. بیا په دغه لار لاړ شه، په دغه کلي خلکو دغو سره مبارکي وکړه، دا خلک به درنه خوشحاله وي. او صرف ژوندي نه، په مړي هم شفقت وکړه. هلته هم عیدره ده، هلته هم عیدره ده. د یغه طرف نه د کور نه چې راتلې عیدګاه ته، هغه عیدرې ته ودرېږه، دعا ورته وکړه. مړي ژوندی ته په انتظار وي، او د دغه ثوابو د دعاو د ذکر ګټې دوی ته معلومیږي، موږ ته نه معلومیږي. حدیث مبارک ده، څوک چې عیدرې ته ورشي او 10 وارې قل هو الله شریف ووایي، دا عیدرې ته یې وبخي، هغه ټول مړي د ده نه خوشحاله شي، الله په هغو رحم وکړي. نو د هغو په سر خدای پاک ده ته هم دومره ثواب ورکوي چې په دا عیدره کې څومره مړي دي، د هر مړي په سر باندې ثواب خدای پاک ورکوي. نو د اختر په ورځ خصوصا د خوشحالۍ ورځ ده، وایي مړي په سړي حق لري. دغه ځای پورې مې دا خبره درته اوږده کړه. دغه طرف ته مسلمانان مړي پراته دي، د کور نه چې راځي په دغه لار راشه، ور وګرځه دغه عیدرې مبارکې ته، د دغه مسلمانانو مبارکینو دعا وکړه.
خدای پاک په تا په دعا په دې راحت راولي خو دغه طرف نه چې بیا په یغه عید راورشه هغه عیدرې ته هم دعا وکړه